السلام علیکم، زه یم محمد وسیم او تاسو ګورئ د هم پښتون خبرونه. او زه یم کومل شبیر. ټول ناول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. د الیکشن لپاره د کاغذونو نامزدګي جمع کولو کې صرف او صرف یوه ورځ پاتې امیدواران تر سبا پورې خپل کاغذونه جمع کولی شي. عام انتخاباتو لپاره د پولینګ عمل به په 8 فروری ترسره کیږي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی چیئرمین د لاهور NA 22 نه د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي. کاغذونه وکیل رای علي او عمر طالب ریټرننګ افسر ته جمع کړي. 13 ورځ د PTI بانی د میاوالی نه هم کاغذونه جمع کړي. د الیکشن کمیشن په فیصله خفه شوی یم. موږ سره پلان بی هم موجود دی. د الیکشن کمیشن فیصله ډیره کمزوري ده. موږ خپل امیدوارانو ته عام انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره د کاغذونو نامزدګي جمع کولو هدایت کړی. د PTI چیئرمین بریسټر ګور خان میډیا سره خبرې. د تحریک انصاف رهنما سینیټر اعظم خان سواتی لخوا د نواز شریف مقابله کې د الیکشن کولو اعلان. که زما جماعت مالا ټیکټ راکړو نو نواز شریف مقابله وکوم. د فروری 8 ملک سره د زیاتې بدل اغستو ورځ ده. سینیټر اعظم خان سواتی لخوا په سوشل میډیا ویډیو پیغام جاری. د تحریک انصاف رهنما شیر افضل مروت د پیښور نه عام ټاکنو کې د برخې اخیستو فیصله. شیر افضل مروت وایي زه به د پیښور حلقه NA 32 نه الیکشن کې برخه اخلم. انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره زما وکیل کاغذات نامزدګي جمع کړي. الیکشن کې به ګټه صرف او صرف د پاکستان تحریک انصاف. د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره زنانه په لوی تعداد کې په میدان کې. د خیبر پختونخوا قومي اسمبلی کې د زنانه نشستونو لپاره 53 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی مخصوص نشستونو لپاره 115 زنانو کاغذونه جمع کړي. د خیبر پختونخوا حکومت په عام ټاکنو کې د 2,000 سکیورټي اهلکارو د کمی سره مخ. صوبایي حکومت د وفاق نه فرنټیر کانسټیبلري خدمات غوښتلي. صوبه کې الیکشن لپاره 1,40,000 سکیورټي اهلکار پکار دي. صوبه کې پولینګ لپاره 15,920 پولینګ سټیشنې قایم کړل شوي دي. پخوانی صدر آصف علي زرداری سره د فیصل واوډا ملاقات کې د ملک په سیاسي صورتحالو او انتخاباتو خبرې اترې. د پیپلز پارټي ترجمان د دواړو مشرانو د ملاقات تصویر په سوشل میډیا هم ورکړې. آصف علي زرداری سره د اتحاد متعلق هیڅ خبرې نه دي شوي. زموږ ملک د آئین او قانون مطابق چلیږي. د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علي وینا وایي الیکشن کمیشن ته د فیصلې اختیار آئین ورکړي. د تحریک انصاف بانی توشخانه کیس کې د سزا فیصله ځنډولو لپاره سپریم کورټ کې اپیل داخل کړي. توشخانه کیس کې د پخوانی وزیر اعظم د قید سزا معطل شوې. های کورټ صرف د قید سزا معطل کړې ده او نااهلي فیصله پاتې ده د درخواست مطلب. د پنجاب پخوانی وزیر اعلی چودھری پرویز الہی د اډیاله جیل نه د راولپنډي انسټیټیوټ اف کارډیالوژي ته منتقل. چودھری پرویز الہی د زړه د تکلیف له وجې RIC ته منتقل کړی شوی. د PTI رهنما په سینه کې انفیکشن هم دی.
غزا کې د اسرائیلي فوج د ظلم سلسله جاری په غزا فضائی حمله کې نور 400 فلسطینیان شهیدان اسرائیلی فوج په کیمپ رفا خان یونس په شمول نور یو شمېر سیمو کې مسلسل بمباري کوي او راتلونکي 40 غنټو دوران د ملک زیاتره سیمو کې به موسم یخ او اوچ وي پنجاب خیبر پختونخوا میداني علاقو کې د لوړې غورځېدو امکان د موسمیاتو محکمې وینا وایي نن د کم نه کم درجه حرارت په سکردو کې -8 ډګري سنټیګریډ ریکارډ مهم خبرونه تاسو وکتل د خبرونو تفصیلی به درته وایو د یو لنډې شاندامې نه پس چرته مزئ هم پشتون سره اوسئ بلیټن کې واری بیا هرکله او شاملو تفصیلی خبرونه د الیکشن لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو کې صرف یو ورځ پاتې شوې ده امیدواران تر سبا پورې خپل کاغذونه جمع کولی شي د الیکشن کمیشن مطابق عام انتخاباتو لپاره د پولینګ عمل به په 8 فروری کېږي د نړوان الیکشن کمیشن د کاغذونو نامزدګۍ لپاره د دسمبر د 22 نیټې پورې وخت ورکړی و د پاکستان تحریک انصاف بانی د لاهور د قومي سمله یوې حلقې څخه د نامزدګۍ کاغذونه داخل کړي دي د پی ټی آی یو وکیل رای علي د پارټۍ د بانې لخوا د خالی په ورځ کاغذونه داخل کړل دی وکیل د پخوانی وزیر اعظم څخه اډیاله جیل کې په کاغذات نامزدګۍ دستخط اغستیو د پی ټی آی بانی د جمعې په ورځ د میاوالی د قومي سملې د حلقې نه هم کاغذونه داخل کړیو سپریم کورټ د جمعې په ورځ ریاستي رازونه افشا کولو په کیس کې د پی ټی آی د بانی ضمانت منظور کړو توشخانه کیس کې د پی ټی آی د پارلیمنت رکنیت لپاره نااهل اعلان شوی د پی ټی آی د نااهلي ختمولو لپاره سپریم کورټ ته رجوع کړی ده د پاکستان مسلم لیگ نون رهنما مریم اورنګزیب ویلي دي چې په کال 2013 کې یو نیازبین مسلط کړی شوی لاهور کې میډیا سره د خبرو په وخت مریم اورنګزیب وویل چې د کال 2013 کې مسلط کړی شوي نازبین بیا راوستو کوشش کیږي ولې موږ به چارې هم داسې ونه کړو د کال 2013 الیکشن غلا کړی شوی و او دغه تن راوستلی شوی و مریم اورنګزیب زیاته کړې ده چې کله موږ د هغه خلاف تحریک عدم اعتماد راوړو نو نیازبین آئین مات کړو تحریک عدم اعتماد راوړل هیڅ قسم سازش نه وي پخوانی وزیر وویل چې د دوی به په بندو کمرو کې دا خبره کوله چې د साइफर पर मामला बा सियासत को अगर उस साइफर में साजिश होती तो जो भांड था जो लाडला था जिसको 2018 में पाकिस्तान की अवाम नवाज शरीफ को वोट दे रही थी और फिर आरटीएस को बिठाना पड़ा इसको वोट दिलवाने के लिए जिस वक्त उसके खिलाफ अदम तहरीक आई तो साइफर का लिफाफा निकाला आइन तोड़ा नेशनल असेंबली तोड़ी अपने वुज़रा के जरिए आइन तोड़वाया ये मासूम शख्स है जिसको मासूम कहा जा रहा है तुम मुल्क के साथ खेल खेलो तुम मुल्क की मईशत को तबाह कर दो आवाम को बेरोज़गार कर दो रोटी चीनी आटा बिजली गैस महंगा कर दो तुम मासूम हो जैसे साइफर का बंद लिफाफा था ना बंद कागज़ था इसी तरह 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा काबीना में लहराओ और खा जाओ तुम मासूम हो د پاکستان تحریک انصاف رهنما اعظم سواتی د مانسری قومي سملای په سوکای د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف مقابله اعلان کړی دی نواز شریف د مانسری قومي سملې حلقه 15 کې کاغذات نامزدګي داخل کړي دي د پی ټی آی یو بیان کې ویل شوی چې سېنیټر اعظم سواتی بعد د نواز شریف مقابله وکړي خاغلی سواتی په یو ویډیو کې وایي د فروری 8 ملک او قام سره د زیاتې بدله اغستو ورځ ده هغه خلکو ته اپیل وکړو چې د ووټ د لارې په راتلونکي نسل احسان وکړي هغه زیاته کړې چې د مانسری ولس بعد د او نواز شریف ترمنځ فیصله وکړي اوس خبر شاملو د پاکستان تحریک انصاف کارکونه سنم جاوید به د مسلم لیگ نون د مشري مریم نواز او پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف په مقابل کې انتخاباتو کې برخه اخلي د 9 مئی په پیکو کې گرفتار د سنم جاوید پلار جاوید اقبال میډیا سره خبرو کې ویلي دي
چې د صنم جاوید مور با کور پکور مهم چلوي. هغه ویل چې د صنم جاوید د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو کې د 2 ورځو وخت لګېدلی. د صنم جاوید خلاف اخیری مقدمه د موبایل د غلا پاتې ده. په نورو ټولو مقدمو کې ضمانتونه منظور شوي دي. د صنم جاوید نامزدګۍ کاغذونه د قامي او صوبایي اسمبلۍ مخصوص نشستونو لپاره جمع کړي شوي دي. فیصل کریم کونډي د علي امین ګنډاپور وروڼو او د پی ټی آی د ورکرانو څخه د مرستې غوښتنه کړې. د پی 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 د مشر په خپل ویډیو پیغام کې ویلي دي چې زه د علي امین ګنډاپور وروڼو او د پی ټی آی د ورکرانو څخه غوښتنه کوم چې زموږ ملاتړ وکړي. موږ سیاسي خلک یو، الیکشن هم کوو او یو ځای هم کینو. که علي امین ګنډاپور وروڼو ته په ټاکنو کې د ګډون اجازت ورنکړي شي نو د پی ټی آی کارکنان دې زموږ ملاتړ وکړي. موږ به ستاسو ترڅنګ ولاړ یو. पीटीआई के जो अली अमीन और उनके भाइयों को जो है वो बेल मिली है, उनका हक है कि वो नॉमिनेशन पेपर जमा कराएं. देखते हैं कि उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाता है कि नहीं लिया जाता. लेकिन मेरी अपील है, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल लीडरान के साथ अपने डिफरेंसेस अपनी जगह पे हमारे डिफरेंसेस भी होंगे, हमने इलेक्शन भी लड़े हैं. पॉलिटिकल लोग हैं, हम इलेक्शन लड़ते भी हैं, इकट्ठे ही बैठते हैं. माजी में भी आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठती भी हैं, इलेक्शन भी लड़ती हैं, मुखालफत भी करती हैं, साथ भी होती हैं. अगर उनको नहीं लड़ने दिया तो मैं पॉलिटिकल वर्कर्स जो हमारे हैं, पीटीआई के हमारे जो दोस्त हैं, वर्कर हैं, अहदेदार हैं, मेरा पैगाम उनके लिए होगा कि आएँ अब हम दोनों अपने एक कॉज के लिए इकट्ठे हों. आपको और हमारा सियासी मुखालिफ एक है. अगर आपको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, आपकी जो है आपकी जो नुमाइंदगी हम करेंगे, आपका केस हम प्रेजेंट करेंगे. डी खान की तरक्की के लिए हम आपके साथ जो है शाना बशाना खड़े होंगे. हमने माजी में भी कहा कि हम डी खान की तरक्की के लिए आपके साथ शाना बशाना होंगे. और मैं पीटीआई के दोस्तों को ये कहूँगा कि अगर पहले तो आपको इजाज़त हो, अगर आपको इजाज़त है, आपका जमहूरी हक है कि आप इलेक्शन. د ډیر اسماعیل خان د پاکستان تحریک انصاف مشر علي امین ګنډاپور د ان ای 440 نه د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر علي امین ګنډاپور د پی کې 112 او پی کې 114 لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. پخوانی صوبایي وزیر رور فیصل امین ګنډاپور د پی کې 12 نه د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي. بلخوا منهاز علي امین ګنډاپور د پی کې 114 لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل. د پاکستان تحریک انصاف رهنما شیر افضل مروت د پیښور نه عام ټاکنو کې برخه اخیستو فیصله کړې ده. خپل یو بیان کې شیر افضل مروت ویلي دي چې زه به د پیښور حلقه ان ای 32 نه الیکشن کې برخه اخلم. هغه ویلي دي چې انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره زما وکیل کاغذات نامزدګي جمع کړي دي. شیر افضل مروت دعوه کړې ده چې الیکشن کې بګټه د تحریک انصاف وي. اوس د سوابای نه خبر شاملو. د ملک د نورو برخو په شان سوابای کې هم د راتلونکي ټاکنو لپاره هلې ځلې روانې دي. هم د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړی شوي دي. د قومي اسمبلۍ 2 څوکو لپاره 15 او صوبایي اسمبلۍ 15 حلقو له 15 د نامزدګۍ کاغذونه جمع شوي دي. په اول ځل ستاره ایاز او معراج همایون د ان ای 19 او پی کې 50 لپاره کاغذونه جمع کړي دي او راتلونکي انتخاباتو کې برخه اخلي. د قومي اسمبلۍ پخوانی سپیکر اسد کیسر، صوبائی وزیر شہرام خان اور د قومی اسمبلی درې ځله غړی عثمان خان ترکی هم د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. د ریټرننګ افسر د وینا تر مخه الیکشن کمیشن به د اتوار په ورځ پورې فارمونه جمع کولی شي. د ملک د نورو برخو په شان تحصیل رستم کې هم د راتلونکي ټاکنو هلې ځلې په ښه توګه دوام لري. د تحصیل رستم د صوبایي اسمبلۍ حلقه 55 دپاره 40 تنانو د ریټرننګ افسر نه د نامزدګۍ فارمونه ترلاسه کړي دي. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ حلقه پی کې 55 نه راتلونکي انتخاباتو کې برخه اخیستونکي 40 امیدوارانو د ریټرننګ افسر آفتاب عالم نه کاغذات نامزدګي ترلاسه کړل. نن په څلورمه ورځ ریټرننګ افسر سره 19 امیدوارانو کاغذات نامزدګي کاغذونه واپس جمع کړي دي. د ریټرننګ افسر د وینا تر مخه الیکشن کمیشن د اتوار ورځ د فارمونو د واپس جمع کولو اخري ورځ ټاکلې ده. هغه زیاته کړه چې ټول امیدوارانو له پکار دي چې زر تر زره د نامزدګۍ کاغذونه په وخت د تحصیل رستم په دفتر کې جمع کړي. خیبر پختونخوا حکومت په عامو ټاکنو کې د 240 سکیورټي اهلکارو د کمې سره مخامخ دی. د ذریعو لخوا ویلي شوي دي چې صوبایي حکومت د وفاق نه فرنټیر کانسټیبلري خدمات غوښتلي دي. په صوبه کې الیکشن لپاره 1,40,000 سکیورټي اهلکار پکار دي او د صوبایي حکومت سره دا وخت 90,000 پولیس اهلکار موجود دي. ذریعو په ډاګه کړې ده چې په صوبه کې پولینګ لپاره 15,000
230 پولینګ سټیشنې قایم کړی شوي دي. په پوره صوبه کې 4812 پولینګ سټیشنې حساس ترین او 6511 پولینګ سټیشنې حساس ګرځولې شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف چیرمین بریسټر ګوهر خان ویلي دي چې سپریم کورټ به زموږ نشان بحال کړي. د اډیالا جیل نه بهر میډیا سره خبرو کې بیرسټر ګوهر ویل د بیډ نښه واپس اخیستلو لپاره به عدالت ته رجوع کړم. امید لرم چې عدالت به انصاف کوي. بټ د پاکستان د 80% خلکو نشانی ده چې یوې پارټۍ ته کم نشان الاټ کړي شي نو هغه واپس نشي اخیستلی. بیرسټر ګوهر خان ویلي دي چې الیکشن کمیشن په حکم کې دا نه دي ذکر کړي چې آیا درخواستونه جمع کوونکو د پی ټی آی برخه ده او که نه. الیکشن کمیشن دا نه دي ویلي چې موږ د کم قانون او ضابطې خلاف ورزي کړې ده. د ویلي دي چې زموږ په انټرا پارټي الیکشن هیڅ اعتراض نشي کېدی. الیکشن کمیشن چې 13 ورځ سکړې دي ان شاء الله سپریم کورټ به په دې کې مداخلت کوي او زموږ د بیډ نښه به موږ ته دوباره راکوي. हम इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को हर फॉर्म में डिसमिस करते हैं और उससे डिसएग्री करते हैं. इस डिसीजन को हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट टू हमारी फाइनल डिसीजन बाय द लॉयर्स वो हम इंशाअल्लाह ताला चैलेंज करेंगे. अदलिया से हमारी दरख्वास्त होगी कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करें. अगर आप एक पार्टी से उसका निशान रोक लेते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि नेशनल असम्बली में 70 रिज़र्व सीट्स है और पूरे मुल्क में 227 रिज़र्व सीट है. वो रिज़र्व सीट किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलती आज़ाद अगर आपके कैंडिडेट हो. د تحریک انصاف بانی توشخانه کیس کې د سزا فیصله ځنډولو لپاره سپریم کورټ کې اپیل داخل کړی دی. د پی ټی آی پخوانی چیرمین په توشخانه کیس کې د پارلیمنت سیټ لپاره نااهل ګرځول شوی دی. اسلام آباد های کورټ روانه هفته کې د پی ټی آی د بانی هغه درخواستونه مسترد کړل چې پکې د نااهله فیصله منسوخ کولو اپیل شوی وو. د خالی پرواز سپریم کورټ ته درخواست کې ویلي شوي چې توشخانه کیس کې د پخوانی وزیر اعظم د قید سزا معطل شوې ده. درخواست کې ویلي شوي دي چې های کورټ صرف د قید سزا معطل کړې ده او د نااهله فیصله پاتې ده. درخواست کې دا هم ویلي شوي دي چې پاتې فیصلې له عمله الیکشن کمیشن د پی ټی آی پخوانی چیرمین د نااهله اعلامیه جاری کړې وه. بلټن مخ پر وړاندې بوزو د پاکستان تحریک انصاف وایس چیرمین شاه محمود قریشي د سایفر په معامله کې خوشی شوی تر اوسه پورې نه دی. د شاه محمود قریشي وکیلانو د تحریري حکم تصدیق شوی کاپې لپاره سپریم کورټ ته رجوع کړې ده. د شاه محمود قریشي وکیل بیرسټر تیمور ملک ویل د بدمرغه د شاه محمود قریشي د خوشی کېدو امکان نن ډیر کم دی. هغه ویل چې تر اوسه سپریم کورټ د سایفر کیس د ضمانت د حکم تصدیق شوی کاپې نه دی ورکړې او خصوصي عدالت هم په دې اړه نه دی خبر کړی. د سپریم کورټ د حکم تصدیق شوی کاپې جاری کولو نه پس هم د هغه رهایی ممکنه ده. هغه زیاته کړه چې سبا او ګل په ورځ به عدالتونه بند وي نو د ځنډ په نتیجه کې به شاه محمود قریشي بغیر د هیڅ وجې په اډیالا جیل کې بند پاتې شي. د پنجاب پخوانی وزیر اعلی چودھری پرویز الہی د اډیالا جیل نه د راولپنډي انسټیټیوټ اف کارډیولوژي ته منتقل کړی شوی دی. د ذریعو لخوا ویلي شوي دي چې د پاکستان تحریک انصاف صدر چودھری پرویز الہی د زړه د تکلیف له وجې آر آی سی ته منتقل کړی شوی دی. د پرویز الہی د جیل په هسپتال کې هم طبي معاینه شوې ده. د طبیعت خرابېدو له وجې آر آی سی ته منتقل کړی شو. د ذریعو لخوا دا هم ویلي شوي دي چې د پی ټی آی رهنما په سینه کې انفیکشن هم دی. بلټن کې نور خبرونه د لنډې شان دمې نه پس هم پښتو ون سره اوسئ. خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی اوس خبر شاملو. د پیښور های کورټ چیف جسټس د ټرانسپیرنسي انټرنیشنل د ریپورټ نوټس اخیستی دی او ویلي دي چې دا دې په ډاګه کړی شي چې عدلیه کې کرپشن چیرته کیږي. که ککړ تنان پیدا شو نو مثالي سزا به ورته ورکولی شي. ټرانسپیرنسي انټرنیشنل ریپورټ کې ویل شوي چې په خیبر پښتونخوا کې عدلیه په 2 نمبر کرپټ ترین اداره ده په کوم چې د پیښور های کورټ چیف جسټس محمد ابراهیم خان نوټس اخیستلی دی او د ټرانسپیرنسي انټرنیشنل ادارې نمایندګان طلب کړیو. د ټرانسپیرنسي انټرنیشنل ادارې نمایندګانو سره د خپل وکلا عدالت ته وړاندې شوي دي.
चीफ जस्टिस इब्राहिम खान इस्तफसार कड़े चे हाई कोर्ट की करप्शन चर्चा कीगी मूंग तदे पड़ाग गृषि चे मूंग पल एहतसाब उकड़ू चे मसला हलशी द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इदारे नुमाइंदा अदालत तो वेलिदी चे मूंग रिपोर्ट द रजिस्ट्रार ऑफिस की वर्कड़े दे तासु रिपोर्ट उगुरे नु पता वदरता उलगी चे करप्शन चर्चा कीगी द इदारे रिपोर्ट पर अवामी राय मबनी हुई चीफ जस्टिस इब्राहिम खान वलीदी ची जबा रिपोर्ट उगुरम हुकतासु सरा सबूत नवी नुखपल रिपोर्ट वापस वाखले वले चे दे सरा द इदारे बदनामी कीगी अदालत नूर समाद द 15 जनवरी पूरे मुलतवी करे दे। पंजाब کې د ترهګرۍ په ضد محکمه CGD وایي هغه یو دهشتګرد د وجدي دی چې د 50 کسانو په وجرو کې تورن دی. په غضنفر ندیم 2011 کال کې په فیصل آباد کې د ISI په یو دفتر د حملې تور هم لګېدلی و. غضنفر د خالد حبیب په نوم هم مشهور و. د هغه په سر د 50 لکه روپو اعلان هم شوی و. د ندیم په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروستو د هغه خلاف عملیات ترسره شول. د CTD یو بیان کې ویل شوي د پنجاب صوبې په چنیوټ کې د ندیم خلاف اپریشن وشو. د چاپې دوران کې ندیم او د هغه یو ملګري مزاحمت وکړو چې په نتیجه کې د ډزو تبادله وشوه. د بیان تر مخه د ډزو تبادله کې دواړه د منځه یوړل شول. ندیم په اړه ویل شوي دي چې 2001 کال راسې پټ و. د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه ویلي دي چې د پوهنتونونو مالی بحران یو سنجیده مسله ده. د تعلیم برخه د نگران صوبایي حکومت په لومړي ترجیحاتو کې ده. د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه په مشرۍ کې اجلاس ترسره شوی دی چې پکې د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو مالی مسلو او د نورو معاملو تفصیلي جایزه اخیستل شوې ده. په دې غونډه کې سرکاري جامعات د مالی بحران نه د راوستلو په اړه په مختلفو تجاویزاتو غور هم شوی دی. په دې هم اتفاق وشو چې جامعات ته ورکوونکي ګرانټس به په ښه نظم و ضبط سره مشروط کړي شي. د دې نه علاوه په سرکاري یونیورسټو کې د وایس چانسلرانو د تعیناتۍ عمل زر تر زره د مکمل کولو فیصله هم شوې ده. د نگران وزیر اعلی په مشرۍ کې شوي غونډه کې کومو داخلو والا یونیورسټو کیمپسونه به یو بل سره ضم کولو باندې اتفاق هم وشو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په تجارتي لاره د کسټم کارکونکو له یوه موټر څخه د نشه په تور او وسلو ترلاسه کولو وروستو یو تورن نیولی دی. د کسټم کلکټر امجد الرحمان وایي د کسټم کارکونکو د یو خفیه اطلاع بنیاد هغه بار وړونکي موټر چې له تورخم څخه افغانستان ته داخلېدل تلاشي واغسته. د تلاشۍ په مهال د موټر څخه 10 کیلوګرامه آیس او سلګونه د کلاشنکوف کارتوس او میګزینونه ترلاسه شوي دي. په نړیوال بازار کې د برآمد شوی آیس بیه 22.5 لکه روپۍ ده. د کسټم چارواکو آیس او د کارتوس نیولو وروستو مقدمه درج کړې ده. د خیبر ضلع شلوور علاقې نهري اوبو د کمیدو له وجې په زرګونو جیربه ځمکه شاړه شوې ده. د ځای اوسیدونکو د پاشه محکمې او ضلع انتظامیې خلاف د احتجاج ډړه ورکړې. نور تفصیل د خیبر نه خپل همکار جانزیب آفریدي په دې رپورټ کې. خیبر ضلع باړې تحصیل شلوبر علاقہ په زرګو جیربه ځمکه د نهري اوبو د نشتوالي په وجه مکمل توګه شاړه شوې. خبرې په باړه پریس کلب کې د شلوبر قوم سره تعلق لرونکو مشرانو او زمیندارو په ګډه په یو پریس کانفرنس په موقع کې په دې موقع دوی وویل بیا چې څه وخت تېر شو هغه نکې بیا ډیمیج شوې. بیا مې اریګیشن والا بیا راغلو ته مو چې تاسو مې راغونی وکړو چې دا کمې نکې مته شوي دا دوباره جوړې کو. نو هغه مولا په جواب کې وویل چې مصرف فند نشته. بیا کوم شلوبر اپنی مدد آپ کې ته خپل پیسې راوغستل او اریګیشن لم ور کړل وته مو چې دا کمې موته نکېری دا جوړې کا او کمې چې ورسیز دی هغه ورسیز نکې بان کا کور یې کام کا چې کمې ورسیز شوی او خپل گیج لرواله. خو هغه د موږ سره ټال ماټول شروع کړلو. بیا موږ لوړلو په وخت باندې د انتظامیه لاندې پوسونه په باندې ورکړل. MPA MNL هم کې در پوسونه ورکړل. د اریګیشن خو داسې ورې افتان را پاتې شوی چې موږ هغه دروازانې وي ډباولې. خو موږ لا صرف هغه د هغه خبره وکړي چې ما ټیم باندې وایي چې بس وبې شي.
خو تقریبا چې پنځم کول دی چې دا کومه د نهري نظام در هم بر هم دی دا موږ لا تر اوسه پورې جوړ نشولو. د دې وی چې په باړه کې آبادو قومونو د پاره د ځمکو د بخور د پاره د سپیرډیم نه یو نهري نظام موجود دی خو په لار کې د غیر قانوني نالو او کلوټونو په وجه دا او به حقدار ته نه رسیږي. کومې خلاف چې شلوبر قوم دا مسله زر تر زره د حل کولو غوښتنه کړې دی دا وینا هم واکه چې دا مسله زر تر زره حل نه کړې شو نو د اریګیشن ډپارټمنټ او د ضلعي انتظامیه خلاف په پاک افغان شارع باندې نه ختمېدونکو احتجاج پیل کوي. د کیمرامین عمر خان سره جهانزیب افریدي ضلع خیبر باړه. خپل اواز او زړه پورې انداز د پاکستان او هندوستان د سرونو مالکه میډم ترنم نورجهان نن د 20م تلین منزل شي که سروي او کادا نورجهان په جهان بے سیاله بی مثاله. نورجهان د پنجاب سوي کسور کې د الله وسای په نوم زیږیدلې وه چې د خپل ژوند 4 کلونو کې په مختلف جګو کې 100 نه زیاتې سندرې په خپل خوږ आवाज یادګاري جوړې کړي. د پاک بھارت جنگ دوران هغې په خپلو سندرو په اولس او فوج کې جذبه پیدا کړې وه. نوموړې خواوشا 40 فلمونو کې اداکاري هم کړې او یو شمېر قامي او نړیوال جایزې هم ترلاسه کړې دي. اوس د لوبو حال. د پاکستان کرکټ ټیم بیټر فخر زمان وایي د ټیسټ کرکټ لپاره بالکل تیار دی. د نیوزیلینډ را روانه دوره به ډیره دلچسپ وي. هم پښتون سره خبرو کې فخر زمان وویل چې د پاکستان ټیم ډیر بیلنس دی او دغه سیریز ګټلو भरपूर صلاحیت لري. پښتون ډیر ګرانو قدرمند کتونکو ستاسو په درانه خدمت کې ستاسو ورور محمد ایوب کتونکو فخر زمان تعارف ضرورت هم نشته. دا د خپل کلی دی کاټلنګ راغلی دی مونږ ته په لاس راغی. فخر په کور د پاره څومره فخر دی لکه نږدې دی ورسره او څومره ته لري نه وخت څومره ورکولی شي وخت خو چې کله د پاکستان ټیم ته تللی نو ډېر کم وخت کور له ورکوو خو دا چې بس د کور دپاره خو ته انسان هر ځای ته لټ شي د دنیا هر ګوټ ته ورسي نو د کور دپاره خو مکه ماشوم فخر یم اوسه پورې او اوس هم چې دلته ناست نو مور راته 2 پیرې کالو کو چې څه ټایم به راځي که نه نو دا خو د مور او پلار او د بیا د مشرانو وروریانو د هغې دپاره خو انسان هم هغه شانته وي او باقي دا ده چې ټایم ډېر کم میلاویږي نو بس کوشش کوو چې څومره که هفته میلاویږي که ورځ 2 نو بس چې خپلې فیملی سره تېر کړو. چمپینز ټرافي ستا د عروج هغه آغاز و انډیا خلاف چې کوم میچ و ستاسو سینچري وکړه بیا اوس د حالیه ورلډ کپ په انډیا کې وشو نیوزیلینډ خلاف تا او جاري خان د ټول نه تیزترین سینچري د خپل کیریر وکړله. دې دواړو کې چې هغه ستا د عروج بنیاد او دا داسې اننګز و چې ټول خلک چې ټول دنیا د کرکټ سره اټیچ دي هېرولی نه شي دغه جاري خان نه. په دې دواړو کې ته کم یو مطلب چې دا ټیکو که دا ټیکو دواړه دي خو چې کم یو ستا لپاره د ټولو نه پیور ګوره ایز ا کرکټر مونږ سچویشن ته ګورو یا سچویشن نو زما په خیال چې کوم د نیوزیلینډ خلاف کومه سینچري ما کړې وه نو زه دا لکه زیات ریټ کوم بنسبت چې کوم ما د انډیا خلاف چمپینز ټرافي کې کړې وه او یقینا چې 400 نه زیات سکور شي 400 نه زیات ټارګټ وي او د هغې نه پس چې سړی میچ ګټي نو د هغې څه بل شان هغې محسوسات وایي بالکل دا چې 400 ټارګټ میلاو شي نو بیا خامخا په مزه ګیم پکې کېږي نه ځکه 8 رنز خو په یو اوور کې جوړولي کم از کم نو دا چې بیا ما هم د هغې په نسبت سره ګیم کو زه لکي وم چې بس په هغه ورځ باندې ما کوم هم شاټ والی دی نو هغه لګېدلی دی. موږ د اجازه غواړو چېرته چې ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان.